د مولا عبادت کسب پاسېدل او کېناستل د حلوا په ارمانونو تل الله الله کول د مولا مینه عجبه په پیتۍ مینېدل او د حورو لمغړو ته د خرکوچو هڼېدل د صوفي عبادت ویر دی سوځېدل او ژړېدل د رحمان رحیم د نوم نه رپېدل او یریدل د صوفي مینه عجبه د زړه ګل مړاوې کول بې کنار دریاب د حسن په کوزه کې بندول د زاهد عبادت چړ دی سوال منت جړا کول په جنت او دې دنیا کې د فائدې سودا کول د زاهد مینه عجبه د زاهد مینه عجبه په خپل ځان مینېدل د ریا سپي جوټه کړي دلربا له ورکول د غني عبادت مینه د غني عبادت مینه ځان جانان کې ورکول د مینو سترګو شرنګ ته ګډېدل او خندېدل د غني مینه عجبه ټول بیلات هیڅ نه ګټل د خپل ځان او جهان دواړه یو خمار کې ډوبول وړاندې قسم خلق چې دی هغه مولا ده چې مولا د مولا عبادت کسب پاسېدل او کېناستل د حلوا په ارمانونو تل الله الله کول چې د مولا عبادت څه دی د مولا عبادت خو کسب دی پیشه ده او د خېټې دپاره د ځان ساتلو دپاره د عبادت په عوض کې د کینې وپاسي دی کو د جماعت امام دی او کو بانګونه وایي او یا د جنازه کوي یا نکاحونه تړي یا د مدرسې استاد دی یا د مکتب استاد دی خو دی په دې غرض کوي چې ده ته څه میلاو شي په عوض کې او په بدله کې بیا د مولا مینه عجیبه په پیتۍ مینېدل او د حورو لمغړو ته د خرچوکو خڼېدل اوس د ملا صاحب دا مینه هم عجیبه دی مینه سره کوي مینه د خپلې خېټې سره کوي د خپل نفس سره کوي د مولا مینه عجیبه په پیتۍ مینېدل او د حورو لمغړو ته د خرچوکو خڼېدل په دې عبادت باندې د ده دا یقین دی چې یاره پس ته مرګ او ماله جنت راکړي نو د مینه د خپل خېټې او د خپل فرج سره ده چې یاره پس ته مرګ به مې هم مزي هلته به حورې او علمان وي بل صوفي دی بل قسم چې دی دویم قسم هغه صوفي دی د صوفي عبادت څه شی دی نو د صوفي عبادت ویر دی سوځېدل او جړېدل د ده عبادت چې دا خو جړه ده انګولا ده او خفګان دی سوځېدل دي جړېدل دي چې اوهو دوزخ دی اوهو جهنم دی اور دی لړمانان دي ماران دي د رحمان رحیم د نوم نه رپېدل او یریدل هغه الله چې هغه رحمان هم دی رحیم دی غفار هم دی غفور هم دی د هغه د نوم نه بس رپي او یریږي چې یاره نږدې ده چې الله تعالی ما هلاک کړي او جهنم ته مې واچوي بیا د صوفي مینه عجیبه د زړه ګل مړاوی کول د ده مینه څه ده د ده مینه هم د زړه ګل مړاوی کول دي ته همیشه په دې سوچ کې چې یاره زه د جهنم نه به څنګه بچ کېږم او بې کنار دریاب د حسن په کوزه کې بندول د الله دومره ښایسته دی او دومره ښایست هغه پیدا کړی دی چې د هغه محبت او د هغه عفو درګذر د سمندرونو نه هم جوره او وسیعه ده هغه دی په کوزه کې بندوي چېرې زما په دې لږ عبادت باندې او ما زما الله چې دی د دوزخ نه خلاص کړي دریم قسم چې دی هغه زاهد دی د زاهد عبادت څه دی چړ دی د زاهد عبادت چړ دی سوال منت جړه کول او په جنت او دې دنیا کې د فایدې سودا کول بس د زاهد څه عبادت دی د هغه عبادت چې دی دا چړ دی خیر غوښتل دی سوال منت دی الله ته چې الله مالا د دنیا په دې بدل کې جنت راکا زاهد څه چل کوي د زهد څه ته وایي زهد ځان د دنیا نه کناره کولو ته وایي چې د دنیا نه لرې شي او د جنت په حصول کې عبادت کوي نو د د عبادت چې دی دا چړ غوښتل دی چې الله مالا جنت راکا یا الله مالا جنت راکا دا دنیا واخله نو د دنیا او د جنت په بدله کې د دنیا ورکوي او جنت اخلي بیا د ده مینې څه ده د زاهد مینه څه ده د زاهد مینه عجیبه په خپل ځان مینېدل دا زاهد د صرف په ځان باندې مین دی د زاهد مینه عجیبه په خپل ځان مینېدل او د ریا سپي جوټه کړې دلربا له ورکول دا دنیا چې ده دا خو د ریا سپي جوټه کړې ده او د دې د الله په نظر کې څه اهمیت نشته څه حیثیت نشته دی څه قدر قیمت نشته دی نو دا د ریا سپي جوټه کړې دا دنیا چې دا فاني ده عرضي ده لږ وخت ده دا زاهد صاحب چې دی دا دنیا الله له ورکوي او په بدل کې ته جنت غواړي چې هغه همیشه همیشه دپاره قایم وي او همیشه همیشه دپاره پکې مزي بیا څلورم قسم چې دی هغه
د مینې والو عبادت دی. چېرې مین چې دی د هغه عبادت دی. نو غني خان په الله مین دی. غني خان خبره کوي د غني عبادت مینه ځان جانان کې ورکول او د مینو سترګو شرنګ ته ګډېدل او خندېدل. چې د غني عبادت څه شی دی؟ دا خو مینه ده د الله سره او ځان په الله کې ورکول دي. د مینو سترګو شرنګ ته ګډېدل او خندېدل چې د الله سبحانه وتعالی نه د طرف نه په ما باندې هر حالت راځي. په دنیا کې که باندې ستړي راولي، کو دمه راولي، کو غربت راکوي، کو دولت راکوي، کو صحت راکوي، کو بیماری راکوي، کو تنګي راولي، کو وسعت راولي او پس ته مرګ کو مې دوزخ ته بیایي او کو مې جنت ته بیایي. زما په دې هېڅ کار نشته دی. هر حال ته خوشحالېږم چې دا حال زما الله په ما باندې راوستی دی، نو بس دقې ته خاندم او خوشحالېږم. هغه حال کو هر رنګی. بیا د غني مینه عجیبه، ټول بیلات هېڅ نه ګټل، د خپل ځان او جهان دواړه یو خمار کې ډوبول. د غني عبادت د غني مینه چې ده دا هم عجیبه ده. په دې مینه کې غني خان هر څه بیلي او ګټل هېڅ نه، هېڅ هم نه ګټي. د هېڅ لالچ د الله نه غواړي، هېڅ تمه د الله نه کوي، هېڅ لالچ نشته هېڅ هم. او هر څه بیلي الله ته وایي چې هر څه والا خو ته خپله مینه راکړه. او څه کوي؟ د خپل ځان او جهان دواړه یو خمار کې ډوبول. دا خمار، دا مستی د الله سره د مینې خمار، د الله سره د محبت خمار. په دې خمار کې خپل ځان هم ډوبول غواړي او ملا صاحب ته، صوفي صاحب ته، زاهد ته او تمام انسانانو ته دعوت ورکوي چې تاسو بې لالچه عبادت وکئ او تاسو بې لالچه مینه وکئ او په عوض باندې او په بدله باندې عبادت او مینه پرېږدوئ. الله سبحانه وتعالی سره عبادت او مینه هغه ده چې هغه بې لالچه او بې غرضه وشي. په تورات کې الله سبحانه وتعالی لیکلي چې ټول نه لوی ظالم هغه دی چې هغه د جنت په شوق کې او د دوزخ په یره کې عبادت کوي. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کوچرې ما جنت او دوزخ نه پیدا کړی نو آیا زه د بندګۍ مستحق نه وم؟ عیسی علیه السلام په یو طرف تېرېږي، یو قوم دی، یو قام دی، هغه ډېر کمزوري وو. عیسی علیه السلام دې تپوس وکړو چې تاسو ولې کمزوري؟ هغې ورته وویل چې موږ د دوزخ نه یېرېږو، د هغې یرې داسې کمزوري کړي وو. عیسی علیه السلام ورته وفرمیل چې په الله ستاسو حق دی دا چې تاسو د کوم څیز نه یېرېږئ نو د هغې نه پناه درکړي. بیا یو بل قوم ته لاړو، هغه هم کمزوري وو. تپوس یې ته وکړو چې تاسو ولې کمزوري یې؟ نو هغې وایي چې موږ د جنت په شوق کې داسې کمزوري شوي وو. عیسی علیه السلام ورته وفرمیل چې په الله ستاسو دا حق دی چې د کوم شي تاسو شوق لرئ الله دله هغه درکړي. یو بل قام باندې ورغی، هغه د هغې د دین هم زیات کمزوري وو، خو دا مخونه سپین پړقېده. عیسی علیه السلام ته تپوس وکړو چې تاسو دا حال ولې داسې شوی دی، ولې کمزوري یې؟ هغوی ورته وایي چې موږ د الله په مینه کې داسې کمزوري یو. نو عیسی علیه السلام د هغوی سره کېناستو او ورته یې وویل چې تاسو مبارک خلق یې او تاسو مقربین یې او الله سبحانه وتعالی ما ته حکم کړی چې تاسو سره کېنم. په عباداتو کې د ټول نه اعلی ترین مقام چې دی هغه د الله مینه ده. او په قرآن کې او په حدیثو کې راغلي دي چې تر کومې پورې یو انسان الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه، د خپل مال نه، د خپلو بچو نه، د خپلو ښځو نه، د خپلو خویندرونو نه، د خپل خاندان نه، د خپل کاروبار نه، د خپلو کورونو باغونو نه زیاته مینه ونه کړي نو دی مؤمن نشي جوړېدی. یو سړی راغی، یو عربي راغی دیهاتي، نبي علیه السلام ته یې وفرمایل چې قیامت په کله راځي؟ رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا د قیامت دپاره څه تیاري کړې ده؟ هغه بدوي ورته وویل چې د الله رسوله منځونه او روژې خو زما دومره نشته دی، خو زه د الله او د الله د رسول سره مینه کوم. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې د کوم څیز سره ته مینه کوې د قیامت په ورځ به هم د هغوی سره یې. د ټول نه اعلی مقام د مینې دی. د غني خان د ملا سره، د صوفي سره او د زاهد سره دلته اختلاف چې دی د عباداتو په لار باندې هغه د اخلاص دی، د خلوص دی او غواړي چې یاره زمونږ ملا صاحب، زمونږ صوفي صاحب او زمونږ زاهد صاحب چې دی هغه هم بې لالچه او بې غرضه عبادت وکړي. زما